ورک شوی عدد څه دی؟ 100 101 102 103 104 105. یو عدد ورک شوی 106 او وروسته موږ ځو 107 108 109 110 ته. له دې وجې ورک شوی عدد 106 دی، هغه عدد چې وروسته له 105 راځي او مخکې له 107 راځي چې ادامه ورکړو. ورک شوی عدد څه دی؟ ښه، که زه له 100 څخه پیل وکړو وروسته عدد به 101 وي او وروسته له هغې 102 103 104 ته دوام ورکوو. دا ډېر جالبه کار دی. کومه شمېره دقیقاً مخکې له 105 څخه راځي؟ ښه، کومه شمېره وروسته له 5 عدد څخه راځي؟ 4 راځي. نو کوم نمبر سم مخکې له 105 څخه راځي؟ هغه عدد به 104 وي. که له 100 وروسته لا شی کېږي 100 101 102 103 104 او وروسته له هغې 105 راځي. ډېر ښه. له موږ څخه غوښتل شوي چې تر څو پیدا کړو ورک شوی عدد کوم دی؟ موږ دلته وینو چې 1 2 3 داسې شمېرې او تر 10 راځي او وروسته دلته له 11 تر 20 ځي. هغوی همداسې تر 100 شمېري، خو دلته یو خالي مربع وجود لري. ښه، دا نمبر په اندازه د 1 له 118 لوی دی او له 120 نه یو لږ دی. که ما شمېرلی داسې به مې ویلی وای 111 112 113 114 115 او وروسته 116 117 118 119 120. 19 مخکې له 20 دی، نو له دې وجې 119 مخکې له 120 دی او 19 وروسته له 18 دی. له دې وجې عدد وروسته له 118 به 119 وي. راځئ خپل ځواب وګورو. راځئ چې یو بل هم له دې قبیلې حل کړو. له دې قسمه مو مخکې زیات حل کړي دي. کوم عدد ورک دی؟ دقیقاً وروسته له 8 راځي، نو وروسته له 107 108 109 110 راځي.